سلامونه ستړي مشئ، زه رحمان بونری یم. سلامونه کوم، ستړي مشئ درته وایم. وایس اف امریکا ډیو د فیسبوک په دې خپرونه کې ستاسو په وړاندې یم او نن مې د امریکې د ورجینیا یو ډېر تاریخي ښار ته راغلی یم. تاریخي یو کلی دی، یو تاریخي کلی دی، کلیفټن. او وعلیکم السلام خورشید بونری صاحب او سلیم الله. پروګرام ګورئ، لایک کړئ، میسج وکړئ او خپلو ملګرو سره دا پاڼه شیر کړئ، مهرباني. نو یو تاریخي ټاون ته راغلی یم، ډېر مزیدار ټاون ته راغلی یم. او داسې ټاون چې تاسو به یې په لیدو زما یقین دی چې خوشحاله شئ. بیخي کلی دی، د کلي منظر دی، خو په دې کلي کې دوکانونه، بازارونه، کورونه 200 کاله، 300 کاله، 100 کاله زاړه دي. ټول د خیمه نمبر په نمبر کوم ملګري چې اوس ما سره ملګري شو، سلامونه ورته وایم، سلیم مشي ورته وایم. ادریس خان خیم مهرباني، او واحد خان وعلیکم سلام، شمشیر علي وعلیکم سلام مهرباني، عمر تنها سلام وعلیکم سلام. نو تاسو ته وایم چې پروګرام لایک کړئ او ورسره د لایک سره میسج هم وکړئ او شیر کړئ خپل ملګرو سره. نو تاسو به نن په دې تاریخي ټاون کې شیرعالم صاحب وعلیکم سلام، د تاریخي ټاون کې ډېر څه وګورئ، ډېر ښایسته منظر یې درته ښیم. دا ټاون نه زه دې نه شروع کوم او داسې بیا دوکانونو ته ځم، تاسو یو بورډ ښیم وړوکی غوندې، دې باندې دا وګورئ، دا د ټاون اف کلیفټن ورجینیا. نو دا چې دی دا په 1992 کې او 2006 کې دا دې کې د ریل ګاډي ابتدا شوې وه. ریل ګاډي یو دغه هم دی دلته ښایسته غوندې ډبه هم لګېدلې ده تاریخي، تاسو دې ته وګورئ. نو په دې غاړه ریل ګاډي هم راځي د امریکې، او دا ریل ګاډي پټلی نن سبا خو ریل ګاډي کم ځي راځي. افغان پښتون وایي سور سلام، نو وعلیکم سلام مهرباني. سراج ظهیر ته هم په خیر راغلی ویم، ټولو ملګرو ته په خیر راغلی ویم، ګل شریف ته هم په خیر راغلی ویم، او شیر افضل ته هم په خیر راغلی ویم. نو دې ټاون ته زه تاسو بوځم. ما غوښتل چې تاسو ته زه دا ټاون وښیم او د ټاون کې مو ګرځوم په دې کلي کې او چکر در باندې ولګوم ښایسته. نو ستاسو لایک او ستاسو میسج چې دی دا ډېر ضروري دی. زه به په دې بنیاد باندې ستاسو پیغامونه هم ووایم او ورسره به ستاسو سره ګپ شپ هم ولګي. نو ظاهر شاه ملنګ په خیر سړی مشي، او چې څوک ملګري روان دي زه به ټولو سره پیغامونه نن بیا وایم. نظیر اختر صاحب او عمر بونری پروګرام ګوري، لږه ما بخیل وخت شوی دی په بونیر کې، ما بخیل د پښمنۍ ټیم دی. نو دې ټاون کې کرونا وایرس اثرات به هم درته ښیم. مثال په توګه دا یو دوکان و، دلته به په دې غاړه چې خلک زم راتلم کله ناکله، نو په دې ځای کې به ودرېدم، آرام به مې وکړو. یو ښایسته دوکان و، دننه پکې خوراک هم پخېږي، هوټل پکې هم دی او سامانونه پکې هم دي، دی پکې شراب هم خرڅوي، او لکه داسې دی چې یو چایخانه ده وړه غوندې ده. نو دې چایخانه کې به خلک کېناسته، خو اوس دا بنده ده، بالکل خاموشي ده پکې، او اوپن فار کیری آوټ صرف وینزډے او په سنډے باندې، او نون 9 بجو پورې، ماسپښین نه د شپې 8 بجو پورې دا خلاص وي، خو صرف د شروع په ورځ او د اتوار په ورځ، او نور یې بند کړی دی. نو دا غریب چې دی د دوکان بند پروت دی مکمل. دې کې ښځو چې کم کورونه دي هغه خپل دوکان نه خلاص کړي دي، آیسکریم پکې جوړوي او خوراکونه پکې جوړوي. رحمان عادل صاحب مهرباني، عبدالوهاب صاحب مهرباني. نو زه دا ټاون تاسو ته ښیم. یو بل دوکان درته ښیم مخامخ په دې کې، زه ته کیمره راواړم، ورګزه خان زه دې کیمره راوړم. دا مخامخ ځای چې دی دا وګورئ، دا چې دی دا د واین اټک دی. مطلب دا دی چې په دې کې د خپل واین جوړوي، واین شراب کپ دی، د شرابو یو قسم دی، او دا بره کوم بورډ چې لګېدلی دی دغلته یې خرڅوي، او خلک یې دلته د وړي هم ورته ورځي. خو نن سبا دې ته خلک نشي تللی، نو آنلاین یعنی د کمپیوټر د انټرنیټ په لاره باندې د اډر کولی شي او اخیستی شي. اوس زه تاسو لږ مخکې بوځم، او د دې لاندې یو دوکان دی، دا ایټالین پیزا ده، ډېره مشهوره، او صرف یوازې د پیک اپ دپاره دی چې خلاصه دی. یوازې دې نه صرف ویلاګ یو چې دی دا د پیزې ډېر مشهور دوکان دی په دې کلي کې، او ډېر لرې لرې نه ورته خلک راځي. خو دا اوس دننه خلک پکې خوراک نشي کولی، که نه په دې کې دننه ازادي وې تللی شو، نو ما تاسو د شا غاړې ښوولی وې، نو په دې کې دننه د کېناستو ډېر ښایسته ځای دی، خو کاش چې دا خلاصه وې، خو زه ورته نشم تللی. اوس د دې بلې غاړې ته کیمره راته وکړم، مثال په توګه دې ځای ته دا بورډ وګورئ تاسو، دا ویور هاوس چې دی دا په 1898 کې، یعنی په 1898 کې جوړ شوی دی، او ډېر تاریخي کور دی. دغه شانتې دی بل تاریخي کور ته که تاسو بوځم، کوم دی چې د آیسکریم دوکان دی جوړ کړی، دننه پکې آیسکریم خرڅوي. یو ورکوټ غوندې دوکان دی، په دې کلي کې خلک ځي او آیسکریم ترې اخلي، خو اوس نن سبا بند دی. دا وګورئ په دې غاړه خلک لاړ شي، پاټک یې ورته لګولی دی، او خلک پکې آیسکریم اخلي، خو نن سبا د کرونا وایرس په وجې دا بند کړی دی.
خلک سیل راځي دلته اکثره. Hey, what's up? خلک سیل راځي او په موټر سایکلو باندې په موټرو کې چکر لګي. خو نن سبا چکر ورځي چې دی هغه شان نه دي څنګه چې پخوا وې، څنګه چې پخوا خلکو خوند اخیستو او راتله به کېناسته به بیر به یې څښل او چایانې به یې څښلې. دا کور چې دی دې کور مطابق دا چې دی وایي دا کویګ هاوس چې دی په 1894 کې جوړ شوی دی. وایي چې کلپټن واز د لارجسٹ ټاون ان فیرفیکس کاونټي وین لویس کویګ بلډ دس وکټورین هاوس. کله چې دا وکټورین هاوس د سړي په دې ځای کې جوړ کړو دا په فیرفیکس کې د په مطابق د دې کور د مالک مطابق دا ټول غټ ټاون و. خو اوس دا وړوکی ټاون پاتې شوی دی، صرف د سیلګرۍ مرکز پاتې شوی دی. یعنې هغه شان نه دی څنګه چې پخوا و. یو چرچ پکې هم دی، چرچ د عبادت ځای چې کوم دی. د دې عیسایانو چې کوم ټاونونه وي په دې کې اکثره یو چرچ وي، لکه څنګه چې د مسلمانانو جومات وي په هر کلي کې داسې دی یو چرچ وي. دا مخامخ چرچ دی. ښه زه ته خیم صبر وکړه. دا وګورئ دا دې کې یو چرچ هم دی او خو دې کې اوس عبادت نه کېږي. لکه دې کې هم عبادت چې دی بند شوی دی. او زرولي دا کوم ځای دی؟ دا د امریکې ورجینیا فیرفیکس کاونټي کې کلپټن ټاون دی او ډېر تاریخي ټاون دی. مطلب 200 کاله زوړ جوړ شوی دی. دا په 1880 کې جوړ شوی دی. او دا کم موبایل دی د جواب هم درکمه. ځینې کسان وایي چې دا کم موبایل دی او زما څه پیغامونه تیر شو. خو زه دا پیغامونه به هم پسې راګرځم. زه څو کورونه تاسو ته ښیم، زاړه تاریخي کورونه ښایسته. نو بیا درته پیغامونه هم وایم. او حضرت عمر وایي چې مزید یې وکړئ او مزید چېرته دي؟ دا خو موږ کار کوو لګیا یو. تاسو ته کورونه ښیو، تاسو ته امریکا ښیو، دې ښایسته ښایسته کورونو ته مې راوستی ټاون ته. او ما وایي چې لږ در باندې ټاون وګورم، لږ پیغامونه هم ستاسو ویم، ستاسو سره مو ګپ شپ هم وشي. نو زه دلته ودرېږم چې ستاسو پیغامونه ویم. ښه اسانه چې پیغامونه رانه لاړ شي. ډېر رانه لاړل. ښه دې ونې لاندې به ودرېږم، دې ځای کې ماته ښکاري. نو دې کې رحمت صدیقي سلامونه کړي دي، وعلیکم السلام. عبدالله سلام کړی دی، وعلیکم السلام. فاروق وایي چې السلام علیکم، وعلیکم السلام. وزیر وایي السلام علیکم، وعلیکم السلام، مهرباني. فیاض حسین وایي چې سلامونه قبول کړئ. بنیری صاحب آی ایم فرام پاکستان، مهرباني. پرنس افغان وایي چې هائی ینگ مین، مهرباني. حبیب خان وایي السلام علیکم. طاهر وایي السلام علیکم. کوئی کور دی ودان لکه کابل شاه. او نواز خان سلامونه لیکلي دي، وعلیکم السلام. خالد انور سلامونه لیکلي دي، پروګرام ګوري، ډېره مهرباني. اکبر خان سلامونه، رحمان بنیر صاحب له پاکستانه. سراج ظاهر ستا پیغام ما ولید خو رانه لاړ تېروته، ما ونه لوستی شو. که ته خفه کېږې نه ته پیغام بیا ولیکه چې ما ته راشي نو هغه پټۍ چې بره لاړه شي، زه چې پسې بیا ځم او داسې په ښکته راکوزوم نو زما هغه ځای خطا شي. نو ته خفه کېږې مه، ستا پیغام ضروري دی. زه ویل غواړم خو که ته یو ځل بیا پیسټ کړې نو زه دا پیغامونه ویم نو ستا پیغام به پکې راولم. حسن ایاز خان وایي چې زبردست تاسو د کوم ځای حافظ حضرت تپوس کړی؟ زه د پښتونخوا د بنیر یم. توفیان احمد سلام کړی دی، رحمت الله سلام کړی دی، وعلیکم السلام، مهرباني. نثار خان وایي چې سلام، وعلیکم السلام نثار خان. ابراهیم خان هم سلام کړی دی، وعلیکم السلام، ډېره مهرباني. ملک احمد سلام کړی دی. عبدالعزیز وایي سلام، وایي ډېر ښایسته، ډېره مهرباني. تاسو چې په کوم ځای کې نو ما ته که دغه ځای نه ولیکئ چې د کوم ځای نه آنلاین یې، لکه دا سعودي نه، دوبۍ نه، ملیشیا نه، یورپ نه، پاکستان نه، افغانستان نه. انور خان وایي زه د سعودي عرب نه سلامونه وایم، وعلیکم السلام. ابو معاویه وایي چې سلام علیکم، وعلیکم السلام. زما په خیال ریل ګاډی چې ما کوم یادوه هغه راغی، زه دغه ته د یادوم چې د وښیم لږ ساعت دپاره. ما خیال چې ریل ګاډی به نه راځي، خو دا وګوره راغی بلې ځای کې. زه ترې لږ لرې راغلی یم او زه چې سورس هم دا به تېروتی وي، خو تاسو لږ منظر وګورئ دی. نو په دې ټاون کې ریل ګاډی هم راځي او دا د سیل مزدار ځای نو خلک ورته سیل او چکر له راوتي وي که نه. ها مراد ګل هم سلام کړی دی، وعلیکم السلام مراد ګل صاحب. او جمال حسین افریدی وایي چې د طالبان کیریډ آؤٹ ا سوسایډ اٹیک ان کابل. ها مهرباني. جمال حسین افریدی مهرباني. ریلیز گیډن ټوډے کلینګ نیرلی 50 پیپل ان جلال آباد پروینس. بالکل د دې خبرونه خو په ویب سایټ باندې ورکړي دي، تاسو کتلی دي او ویب سایټ باندې زمونږ په فیسبوک باندې شته دی هم. نن چې مونږ څو خبرونه نو مونږ ورکړل په دې عقله باندې. نو زه دا پیغامونه ویم په دې ساعت کې. عمران خان وایي چې سلام علیکم، وعلیکم السلام. حمید الله وایي چې سلام څنګه د سوات نعمه، مهرباني. خوشحال خان وایي سلام ورجینیا لول یو لوک ګریډ، مهرباني، تھینکس. سراج ظاهر ستا پیغام بیا راغی، مهرباني. وایي چې ما وی دا سراج ظاهر وایي ما وی چې دا ځای ما ته هم ښودلی و چې
درغلی یم. ښه مهرباني بالکل تا ته یاد دی دا ښایسته ټاون و که تاسو ما ته یاد نه دي خو که تاسو راغلي وئ نو دا ډېر ښایسته ټاون و تاسو به واقعي چې راغلي وئ او ډېر خوندور ټاون دی ډېر د خوند ځای دی. دلته پکې یو واینري ده د شرابو جوړولو یو ځای دی پکې عمر بنیري وایي چې په کلي کې د پښمني ټایم دی. ښه عمر بنیري صاحب مهرباني. جنید خان وایي چې السلام علیکم. سید امیر وایي چې السلام علیکم. وعلیکم السلام مهرباني. نو زه په دې ټاون کې ګرځم او یو څو کورونه نور د خیمه مثال په توګه دا کور چې کوم دی دا هم شپېته کاله په 1880 کې جوړ شوی دی دا کور. کوم کور خواته زه روان یم په 1880 کې جوړ شوی دی. یو بل کور دی مخامخ دې کور والا په دې کور چې کوم بورډ لګولی دی یا عکس لګولی دی دی وایي چې موږ دا کور په 1902 کې جوړ کړی دی. مخامخ دغه کور چې دی هاو آر یو سر دغه مخامخ کور چې دی دا و چې په 1902 کې جوړ شوی دی. وخت سره دغلته دوبۍ نه دی تپوس کوي نو وخت دلته کې مازدیګر 5 بجې دي. عظمت علي پی ټی آی وایي چې اسلام فرام پاکستان فضل عزیز پروګرام ګوري د کوم ځای نه نه یم پوهه. فضل عزیز ته موږ ته خپل ځای ذکر وکړو چې کوم ځای دا وخت دی. خوشحال وزیر وایي چې سلامونه د بنو نه. وعلیکم السلام مهرباني. شاه زمین خان هم سلام لیکلی دی. وعلیکم السلام. ساجد علي وایي چې I have visited there from Pakistan. I miss USA trip in God پروګرام. ارشد اے کې پروګرام ګوري. محمد اسماعیل وایي چې سلام د ابوظبي نه. او خوشحال خان وایي زما په سایکل ګرځم د زه په سایکل ګرځم. ظفر ذاکر اقبال وایي سلام. سردار وزیر وایي سلام. ظهور اقبال وایي سلام. جی وعلیکم السلام مهرباني. نو ما وایي چې تاسو پروګرام ګورئ نو کوم ملګري چې پروګرام ګوري نو ما خواست دا دی چې تاسو پروګرام لایک کوئ پیغام را لېږئ تاسو پیغامونه وایم او ورسره تاسو د خپلو ملګرو سره هم دا پاڼه شیر کړئ. نو چې شیر یې کوئ نو هغو ته به هم دا علاقې ښکاره شي دا وطن دغه چې دی دا نظارې به ویني دی. نو زه خو پر سړک باندې روان یم داسې دا بل طرف ته هم راتاویږم چې دا بل طرف ته هم درته وښیم او د دې طرف نه هم خوندوالی مخامخ طرف ته لاړ شم یو بیکري ده زړه غوندې هغه ته وښیم ډېره ښایسته بیکري ده او ډېره تاریخي بیکري ده. نو په دې بیکرۍ کې یو اوس خو به بند دی خو د بار تاسو کتی شئ که نه د دې ځای واړه خوراک چې کوم دی هغه تیارېږي سویټ خواږه تیارېږي کیکونه پکې تیارېږي هغې طرف ته هم بوځم یو ډاکخانه ده هغې طرف ته هم بوځم کچه غوندې یو پکې د فایر بریګیډ یو ځای دی فایر بریګیډ کوم ځای چې اور مړ کوي هغې طرف ته هم بوځم چې هغه درته لږ وښیم خلک ورته سیل راوتي د خلکو سیل هم درته وښیم. هاي نو په دې غاړه باندې به زه د خلکو سره خبرو کوشش کوم خو که څوک مخکې ته رالل او په موډ کې ښکارېدل نو خبرې به ورسره وکړم. بلال خان وایي سلام د اټلي ده. وعلیکم السلام. امیر خان وایي السلام علیکم. وعلیکم السلام مهرباني. وزیر وایي سلام کوم د کوټې نه. وعلیکم السلام وزیر صاحب. رقیب خان وایي سلام څنګه یې جی زه مهرباني خیبان تحمد الله احسان هم سلام کړی دی. وعلیکم السلام. ابراهیم خان وایي سلام فرام بونیر کوګا. د بونیر کوګا کې دا وخت د پښمني وخت ته راویښ شوی مو بخیل. زاهد بنو سلام کړی دی. زوررحمان سلام کړی. ایم فرام پاکستان دیر میدان. نور الحق سلام کړی دی. وعلیکم السلام نور الحق صاحب. باچا زاده وایي چې ګډ پی ټی آی پی ټی آی صفت یې کړی دی او څه ټایم دی دلته وایي دلته کې مازدیګر په کم شپږ بجې دي دا وخت صاحبه د رجوماتي د وخت پاتې دی. او صابر خان وایي چې سلام کوم سرجی ماشاءالله مهرباني. عبدالباسط وایي چې ډېر ښه رورا مهرباني. ولا جان سلام کړی دی. ولا جان صاحب وعلیکم السلام. ظهیر عباس هم سلام کړی. تاسو ما ته خپل ځایونه هم ولیکئ که نه تاسو په کم ځای کې کم وطن کې دا وخت تاسو په وطن کې څه وخت دی تاسو په وطن کې روژماتي وخت دی که نه څه روان دي ځکه چې دلته خو مازدیګر دی او موږ روژې ته انتظار کوو روژماتي د خلک په امریکا کې په کم ځای کې چې زه اوسم په امریکا کې هسې 4-5 وختونه دي لکه زه چې دلته اوسم دلته کې مازدیګر روژه 10 منټه پاسه 12 منټه پاسه 8 بجې ماښام ماتېږي. نیویارک کې لږه وختي وي بیا چې داسې ټیکساس طرف ته لاړ شي هلته کې خو لا وختي دی هلته کې مازدیګر 2 بجې وي نو هلته بیا لا نور ناوخته وي د هر ځای د روژماتي خپل وخت دی. امریکا ډېر غټ وطن دی. نو هلو سر نو دغه شانتې په دې ټاون کې زه لرې د خلکو ته هلو کوم نږدې نه ورسم هسې ده چې خفه شي رانه وایي چې دا خو کرونا په ورځو کې خلک یو بل له خواله نه ورځي. نو زه په دې سړک تاویږم دا مخامخ سړک چې کوم دی او ما تاسو ته چې کوم ځای ښودل غوښتل نو هغه به درته وښیم چې دلته کې کومه ډاکخانه ده او ډاکخانې سره د اور چې ولګي د اور مړو کولو لپاره چې کوم ورکوټه غوندې سټیشن دی هغه درته وښیم او دغه شانتي دا مخامخ ګورې یو بل دکان دی په دې لیکلي دي چې کرافټ بیر اینډ واین شاپ یعنی یو د واین د شرابو یو بل دکان دی. شرابو ډېر دکانونه دي پکې خلک دلته بیر ډېر په مینس کې واین ډېر په مینس کې د ورجینیا خپل دلته کې واین ریز دي یعنی شرابو جوړولو واړه ځایونه دي پای کې خلک شراب جوړوي او بیا خلک راځي دلته اخلي او خرڅوي او سکي هم ځان له تیوړي هم لرو ځایونو ته. او دا ټاون چې دی دا ډېر تاریخي و دا کورونه چې دي لکه
په 1800 سنچرۍ کې په 1900 کې جوړ شوي دي. او امان افریدي شعر لیکلی دی، مهرباني امان خان افضل خان سلام کړی دی د سعودي عرب نه، وعلیکم سلام وحید خان سلام کړی دی. او دغه رنګې عزیز الرحمن وی سلام د پېښور نه، ډېره مهرباني. محمد اسحاق هم سلام کړی دی، ظاهر شاه هم سلام کړی دی، وعلیکم سلام، ډېره مهرباني. زه چې په کوم ځای کې روان یم نو ما غوښتل چې زه تاسو ته په ټاون کې یو ډاکخانه دغه وښیم، وړه غونډه ډاکخانه، او د ډاکخانې سره چې د اور فایر بریګیډ کوم ځای دی هغه درته وښیم. نو زه به داسې هغې طرف ته لاړ شم. نو تاسو سلامونه او پیغامونه پکې مې او بل دا مې وي چې پروګرام خوښوئ، لایک کوئ، مهرباني او ورسره میسج رالېږئ، دیم شکریه مهرباني. او دا پروګرام که تاسو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ دا پاڼه په خپلو پاڼو باندې، نو هغې دپاره هم 2 پیرې سلام او 2 پیرې مهرباني. اوس داسې مخکې ځم کوم ځای چې هغه بیکري ده، تاسو ته ما یاده کړی چې ډېره ښایسته بیکري ده او ډېره ښایسته ډاکخانه ده. او د اور وجلو چې کوم دغه دی فایر بریګیډ کوم ځای دی هغه درته وښیم. نو داسې په مزه مزه بوځم، یو نیم کس پکې هم کله ناکله مخې راشي خپل سپی چکر ته راوښکې وي یا واک ته راوښکې وي. نو دا انیمل کلینک دی پکې، دا دی په کلیپټن کې انیمل کلینک، مطلب دا دی چې د سپو یا د څاورو چې کوم کلینک دی ډاکټر ځای دی. هاي دا مخامخ دی، نو دی وایي چې دا ډاکټر ایلوا بوسترم چې دی د هغې کلینک دی، د څاورو انیمل کلینک دی کچکون دی په دې کې. څنګه چې تاسو په نورو پروګرامونو کې ما وخت په وخت ویلي دي چې په دې امریکا کې داسې کلي دي واړه واړه چې پای کې د ژوند ضرورت مطابق هر شی وي، لکه کلینک، لکه د څاورو هسپتال، لکه بیکري، لکه ډاکخانه، لکه هوټل، لکه دکانونه، داسې واړه واړه. خو دا بیخي تاریخي ټاون دی. دا کم ټاون کې چې دا زه ګرځم داسې ټاونونه په امریکا کې په هر ریاست کې شته دی، تاریخي ټاونونه چې هغې ته خلک د لرې لرې ځایونو د سیل لپاره راځي. یعنې دا کورونه چې دي په دې کې ځینې کورونه په کرایه هم خلک ورکوي چې پاتې شي پکې، کرایهګانې ډېرې ګرانې وي، د دې قیمتونه هم ګران دي. زما به خیال لري یو کور قیمت چې دی $1 ملیون وي، دې نه به هم لاسې وایي. دا داسې اندازه نه ویم کېدای شي مخکې وروسته وي، خو اندازې په حساب سره زما دا ډېر ګران کورونه دي، ځکه چې په دا ځای کې سیلګرۍ ځای وي نو خلک پاتې کېږي په ارام او سکون سره. نو تاسو ته چې کومه ډاکخانه ما یادوله وړه غونډه ډاکخانه، هغې ته مې راوستی، هغه ته د بار نه ښیم او د ډاکخانو په هکله به ته یو خبره وکړم چې په امریکا کې په دې کووډ-19 کې چې ټول نه زیات کم چا کار وکړو او ټول نه زیات متاثر کن کارکردګي ده د اخبارونو مطابق هغه د ډاکخانو ده، چې دې ډاکخانو د یو چا ختم نه دی ضایع کړی، په وخت یې رسولې دا ډاکخانه د امریکې یونایټډ سټیټس پوسټ آفیس کلیپټن که نه، لکه دی چې دی د چا خط نه دی ضایع کړی او دی دونه په محنت سره لګیا دی خطونه رسوي د خلکو کورونو ته په وخت باندې او کار کوي. په دې کووډ-19 کې چې ډېر متاثر کن کار دی شروع کړی دی. او کوم چې تاسو ته ما دغه یادو د بیکري یادول هغه دا ده که نه، دا اوس د یوګا دوکان دی خواته او دا سره بیکري د خدا بنده ده، دا مخامخ یې نه، دا ډېره ښایسته بیکري ده. دې ته څو ځله زه راغلی یم، په دې بینچ باندې ناست یم او چای مې څښلي دي، کافي مې څښلي دي، ځان له مې کیک اخیستی دی په دې ځای کې. نو په دې بینچ په یو ځل بیا کښېنم او ستاسو پیغامونه به ووایم یو څو د خوند لپاره چې زمونږ ستاسو ملاقات هم سره وشي. او مخامخ چې دی بیا ما ته فایر بریګیډ دی، کوم ځای چې د اور وجونکي ګاډي به لاړ وي او اورونه مړ کوي که اور چېرته ولګي. ته وښیم بیا پیغامونه ووایم. ښه یو منټ، دا مخامخ دا وګورئ، دغه ځای چې دی دا فایر بریګیډ ګاډي پکې اوس دننه ولاړ دي، کېدای شي کسان هم پکې، خو د دې کرونا وایرس په وجه کارونه خلک چې دی هغه اورونه به شاید زیات نه لګي نو دی ښکاري نه بهر تیار. ښه اوس به زه پیغامونه ویم ستاسو. پیغامونو کې شیر علامي صاحب سلام کړی دی، څنګه یې وروره سعودي عرب نه وعلیکم سلام. هنر وزیرستاني سلام کړی دی، د بینا الدنشي او محمد زید ثابت وی سلامونه. ارجه همت الله خانم سلام کړی دی. عدنان اکبر خان اکبر پروګرام ګوري. حضرت عمر وایي چې مردان نه موږ سلام کوو او پروګرام ته د مردان نه راغلي هغه وایي چې سلامونه. حیدر قریشي هم سلام کړی دی، وعلیکم سلام. اختر پرنس د دوبۍ نه سلام کړی دی، وعلیکم سلام مهرباني. افضل امین وایي چې ایون رحمت خان وایي چې سلام، وعلیکم سلام مهرباني. لالی اجمل هم سلام کړی دی. ماسټر احمد وایي چې سلامونه وروره، څنګه د بنیر نه سلارزو نه یم، مهرباني ستړی مشي. د بنیر سلارزو نه حکمت وزیر ماشاءالله ویلي دي. عبدالغفار ویلي دي چې سلام، وعلیکم سلام مهرباني. حفیظ الله خان عیساخیل وایي چې سلامونه پرام پیرس فرانس، ډېره مهرباني. حنیف خان پښتین سلام کړی دی.
باز خان وایي چې A1 ګلباز خان باجوړ نه وایي چې سلام علیکم سلام ډیره مهرباني غیرت مظلوم یار وایي چې السلام علیکم حکیم خان وایي چې السلام علیکم د سوات نه پروګرام ګورم ناهید محل وایي چې سلامونه احسان الله وایي سلامونه وعلیکم د دوبۍ نه وعلیکم سلام یاسر خان هم سلام کړی دی وعلیکم سلام ښه زه داسې ځم لږ ساعت له خامخې ته کېده کېناسته زما په خپل زما تاسو له خوند در نه کو په ما باندې مو آرام سود نه دی نو زه به داسې لږ وګرځم چې تاسو دا ټاون وګورئ دا سیل وکئ لږ کلپټن ټاون چې دی په دې کې وګرځوم تاسو یو ځل چې هغه اردن کې چې اوس ما سره ملګري شوي دي هغو ته ور یاد کړم چې دا د امریکې د ورجینیا ریاست د فیرفیکس کاونټۍ ښایسته ټاون دی کلپټن ټاون او د کلپټن تاریخي ټاون ته نن تاسو ما راوستی نو ما چې د کلپټن ټاون څه نظارې هم در باندې وکړم او ستاسو پیغامونه هم ووایم او ستاسو سره مې ګپ شپ هم وشي نو تاسو پروګرام خوښوئ ګورئ او زه به ستاسو سره تر څو پورې ملګری یم هیلو بندري صاحب وایي سال دی روح الامین وایي شاهد افریدي وایي چې سلام شاهد افریدی یم ظاهر خان وایي سلامونه د راولپنډۍ نه ظاهر خان ډېره مهرباني وزیر خان هم وایي چې A1 ډېره مهرباني ظاهر خان ساجد خان هم وایي چې A1 ډېره مهرباني محمد لقمان هم سلام را لګلی دی افتخار احمد هم سلام را لګلی دی وعلیکم سلام نو تاسو ته ما دا وایي چې د کرونا وایرس په ورځو کې په امریکا کې چې کوم اثر شوی دی د کرونا وایرس نو د هغې اثر په غټو ښارونو په غټو کاروبارونو په غټو کمپنو باندې خو شوی دی هغه خو د بلیونو ډالرو په حساب سر دی غټې انډسټري چې کوم دی هوټل انډسټري ده ایرلاین انډسټري ده یعنې جازونو انډسټري ده د ټرانسپورټ انډسټري ده د فلمونو انډسټري ده واړه هوټلې دي واړه کاروبارونه دي خو دې اثر په کلیوالو علاقو کې هم ډېر زیات شوی دی یعنې کلیوالو علاقو کې چې کله د دې خلکو سره موږ خبرې کوو یا د دې خبرونه ګورو نو د ژوند چې دی هغه ډېر چیلنجز سره مخ شوی دی یعنې واړه کاروبارونه چې هغو ته به روزانه کسټمرز راتلل یا به ګاهکونه راتلل دی او پې خوراک خرڅو دی او پې کور په کرایه ورکو هغه سلسله بنده شوې ده که څه هم حکومت کومک کوي د دې خلکو سره او حکومت د وړو کاروبارونو سره هم کومک کوي د غټو کاروبارونو سره هم کومک کوي خلک چې بېروزګاره شوي دي د میلیونو په شمېره کې د هغو سره هم کومک کوي خو کومک وي هغه شان نه وي چې ته به خپل کاروبار پیسې ګټې بیا سره نوکران وي هغو له تنخواګانې ورکوي خلک راځي سیلګري هغه سلسله چې د هغه بنده شوې ده نو زه د ټاون کې تاسو ته ما لوس کړو چې د بل طرف ته بوځم یو څو نور هم منظرونه درته ښیم ښایسته او بیا دغلته یو بل ځای ودرېږم نو هغه ځای کې به ستاسو پیغامونه لږ نور هم ووایم وعلیکم سلام کوم ملګري چې راسره ملګري دي نو موږ په امریکا کې همیشه زموږ همکارانو موږ کوشش دا کړی دی چې په دې کرونا وایرس په ورځو کې ستاسو سره زموږ چې کوم ګپ شپ دی خبرونه دي دا هم روان دي او ورسره دا هم وي چې موږ تاسو ته معلومات یا انفارمیشن درسره هم شیر کړو نو کووډ 19 یا د کرونا وایرس په ورځو کې چې کوم اثرات دي چې دي نه هم خبر کړو ستاسو سوالونو ته جوابونه هم ووایو په ځانګړې توګه په دې فیسبوک کې موږ کوشش دا کوو چې هغه اورېدونکي چې په ټلیفون باندې به راتلل زموږ پروګرامونو ته او په برخه به یې اخیسته نو د هغو دغه چې دی برخه چې د هغه کمه نه شي هغه د فیسبوک د لارې هغه موږ پیغام په صورت کې ووایو ستاسو برخه چې د هغه په دې پروګرامونو کې شامل کړو نو یو ځل بیا هغه اورېدونکي چې اوس ما سره ملګري شو زه خو وختي دا پروګرام کوم لګیا یم نو هغو ته یو ځل ووایم چې دا د امریکې د ورجینیا فیرفیکس کاونټي یو تاریخي ټاون دی یا کلی دی او دې تاریخي ټاون او کلي نوم چې دی کلپټن دی نو په دې کې هوټلې دي واړه دوکانونه دي پکې او دغه شانتې په دې کې د ریل ګاډي یو سټیشن دی یو ورکوټی چرچ دی پکې داسې کورونه دي پکې چې په 1800 کې جوړ شوي دي په 1900 کې جوړ شوي تاسو کورونه ما وښودل یو بل کور دی مخامخ زه به دې ته نږدې ورشم نو دا به هم درته وښیم چې دا کله جوړ شوی دی یعنې څومره تاریخي دی او یو څو پیغامونه به ستاسو نور هم په دې پروګرام کې شامل کړم څنګه چې زه لګیا م شاملوم نو په دې ریل ګاډي په پټلۍ راتېروتم داسې او یو طرف ته په مزه ځم چې دې کور ته ورسم نو په دې ماته ښکاره شي دا کله جوړ شوی دی دا کور خو وایي چې نوی دی په 1932 کې جوړ شوی دی ډېر زیات زوړ نه دی خو بهرحال دې نه مخکې چې کوم کورونه تاسو ته ما وښوم هغه ډېر زاړه دي هغه په 1900 کې جوړ شوي دا کور چې دی په 1915 کې جوړ شوی دی یو ورکوټی کور دی او زه دا ریل ګاډی بل راځي دا به هم درته وښیم د دې نه هم لږ خوند والی چې په امریکا کې ریل ګاډو دا نظام چې دی اوس هم ژوندی دی او خلک د دې نه ډېر خوند اخلي او ټکټونه هم ښه وي سفر هم مزیدار وي نو دا د دغه کې چې کوم ریل ګاډي ځي په دې د یو ریاست نه بل ریاست ته یا د ریاستونو په منځ کې دغه ریل ګاډی دی ویاري دی ته وایي ورجینیا ریل ایکسپریس دا ورجینیا ریل ایکسپریس ریل ګاډی په دې سات په دې ټاون کې راځي او واشنگټن ډي سي ته ځي د واشنگټن ډي سي نه واپس راتاویږي بیا
خلک د تصویرانو مخلي خلک د خلکو د پاره د رسیل یو ذریعہ وي. ها نو ما دا خبره کوله چې د دې ورجینیا چې کوم ټاون دی دا کلپټن ټاون دی زوړ تاریخي نو دې ته خلک راځي. ما هم تاسو نن راوستی یو څو پیغامونه ویم د ونې لاندې به ودرېږم چې ما ته ښکاري بیا به ستاسو سره زه له ګپ شپ نور هم ولګوم. پیغامونه رانه ډېر پاتې شو تاسو. ها نو په دې کې نذیر خان وایي سلامونه پښمني وخت شوی دی. عارف نواز وایي چې زه عارف یم مهرباني. شفیق رحمان وایي چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. رازق نور سے وی د کے پی کے مردان نه ما. ثاقب خان وی چې هاي ثاقب خان ډیره مهرباني چې موږ ته پروګرام ګوري. ماهر یوسف زئی هم سلام کړی دی. وعلیکم السلام. عبدالبصیر سے وی سلام. رحمان منیر سے وعلیکم السلام. رحمت خان همدرد وی چې زبردست بای جان ډیر ښه ډیره مهرباني. شهزاد خان وی چې سلام ژوندې ها. الیاس خان هم سلام کړی دی. کریم وصال هم سلام کړی دی. شوکت علي پی ټی آی هم سلام کړی دی. جان افریدی وایي چې واو ډېره مهرباني جان افریدي صاحب. نصر الله خان وایي چې بوډا شوې ښه او که نه بوډا شو نو سړی بوډا کېږي یو ځل. اسمت الله خان هم وایي چې سلام د ډي خان نه. عبید خان وایي سلام ګرانه. مجید خان وایي سلام برو. وعلیکم سلام برو. ګلاب شیر وایي چې سلام وروره. وعلیکم سلام. اختر پرنس وایي چې د ګران وطن افغانستان په غم باندې لږې خبرې وکړئ. په افغانستان کې چې نن کومې بدې پیښې شوي دي زموږ په خبرونو کې زموږ په خپرونو کې په هغې باندې موږ خبرونه ورکړل معلومات مو ورکړل. زموږ په ویب سایټ باندې تاسو د هغې په لړ کې معلومات لوستی شئ او د هغه ځای نه موږ چارواکي راوستل څېړنکاران مو راوستل پوهان مو راوستل ستاسو په شان چې کوم اورېدونکي دي د هغو نظرونه مو شامل کړل. موږ خو کوشش دا کوو چې په مختلفو پروګرامونو کې هر قسم معلومات درکړو. ننني دې پروګرام کې زه چونکې لایب یم یو ټاون ته راغلی یم نو ما په دغه موضوع زیاتې خبرې ځکه ونه کړې تاسو خفه کېږئ مه خو دغه خبر د وایس په ورکه ډیبه نه هیر نه دی راته یاد دی او موږ د هغې بیا ذکر کوو. بادر علي سلام کړی دی. عبدالخالق افریدي سلام کړی دی. وایي ډېر زبردست. ابو راشد وایي چې السلام علیکم. وعلیکم السلام ابو راشد صاحب. عبدالصدیق صاحب هم سلامونه کړي. دوبۍ نه وعلیکم السلام. احمد ورغزی صاحب هم سلام کړي دي. ستاسو په سیمه کې په کلي کې په وطن کې په کوم ځای کې چې تاسو نو کرونا وایرس په هکله څه معلومات دي تاسو د کرونا وایرس په هکله خلک څه وایي هغه هم راته ولیکئ او زموږ نور همکاران چې دي هغه هم پروګرامونو سره وخت په وخت کوي. نو زه وایم چې نن دې پروګرام دا برخه هم دې کې ختمه کړم او بل ځل سره بیا ملاقات کوم. یو نوي ټاون ته وبوځم نوې علاقې ته وبوځم او د هغه ځای معلومات درکړم د هغه ځای خپرونه چې دغه درته وښیم. نو اوس به ستاسو نه اجازه واخلم او په دې پروګرام کې چې ما سره کوم ملګري شو تاسو سلامونه مو راولېږل پیغامونه مو راولېږل خبرې مو کړې ډېره مهرباني. ژوندي خوشحاله آباد اوسئ خپل خیال ساتئ او د ډیو ریډیو په فیسبوک پروګرامونو علاوه تاسو زموږ ویب سایټ یا ریډیو یا چې ټي وي خپرونې دي په هغې کې نور معلومات ترلاسه کولی شئ. په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې کومې پیښې شوي دي نن بدې نو په دې هکله زموږ په ویب سایټ باندې خبرونه تاسو کتی شئ. په مخه جي ډېره مهرباني چې ما سره ملګري شوي وای.